هلمند کې د ښاري نظم او پراختیا په نوم څو ورځې وړاندې یو کمیسیون جوړ سو. د دې کمیسیون رهبري او مشري د هلمند محترم والي صاحب په غاړه ده. تېره شپه هلمند ولایت مقام کې دغه کمیسیون لومړۍ غونډه جوړه سوه چې په دې غونډه کې د ښاري نظم په نوم یوه کمیټه جوړه سوه چې دغه کمیټه 4 څانګې لري. د هرې څانګې دپاره جلا جلا مسؤل او تشکیل جوړ سو چې د ښار د ناحیو په کچه ورته کاري ساحې وټاکل سوې. دغه کمیسیون به نن لښکرګاه ښار کې خپل فعالیت پیل کړي او د اسلامي امارت د اصولو سره سم به ښاري نظم جوړ او هغه خنډونه او هغه بې نظمۍ به له منځه یوسي چې د ښاریانو ژوند ته یې ستونزې پېښې کړي دي او ښاري نظم یې ګډوډ کړی دی.